وریږي موږ یې نه پیژنو د کورونا وبا وریږي موږ یې نه پیژنو زموږ بچي ترېنه ډارېږي موږ یې نه پیژنو څنګه بچی چې دنیا د ګوټ په ګوټو لیده څنګه بچی چې دنیا د ګوټ په ګوټو لیده امریکا چین پې ښه پوهېږي موږ یې نه پیژنو امریکا چین پې ښه پوهېږي موږ یې نه پیژنو سلامونه مې ومنئ نیکې هیلې احترامات ستاسو ادبي ملګری اسلم شیرزی یم په دې تمه په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ مینوالو دا ځل د ملګرو په غوښتنې سره بیا بنډار راغونډ کړی دی او بنډار هم راوړی دی د کوهاټ مازدیګر د صابر صاحب کلینیک ته نو یو کلینیک هم دی او بلکې د یو کتاب روان دی نوم یې دی چې لاس به نه درکوم په دې باندې ډېر بلا زیات حکوګانې هم لیکلي دي شعرونه یې هم لیکلي دي نو مینوالو خبرې به ډېرې نه کوو راځو د شعر او د شاعري په اس باندې نو ټولو نه مخکې خو درته ډاکټر صاحب کوهاټ مازدیګر کې ډېره مینه ورحت کړی وایم مننه دي تاسو د نه مخکې ما یو د کرونا پاک لا باندې یو نظم تاسو ریکارډ کړی و د مینوالو په غوښتنه باندې ما د کتاب باندې چې کوم کار شروع کړی دی تقریبا یو قافیه او یو ردیف تقریبا 200 نه پاسه شعرونه دي او نور ډېر حقوقانې نظمونه هم ورسره شامل دي انشاءالله هغه به ان قریب کې کخیر چاپ کېږي او تاسو د کورونا چې کوم صورتحال دی هغې نه به انشاءالله خبرېږئ کورونا وایرس او ولس په نوم باندې کوم کتاب چې ما نوم ورته لاس به نه درکوم درکړی چې زما د قافیه یوه قافیه او یو ردیف دی نو هغه چې نه ما د دې نوم اخیستی دی نو زه غواړم چې هغه څه خبرې چې زه په زباني کول غواړم نو باید چې تاسو په شعر په ژبه باندې تاسو ته وړاندې کړم ما خو هایکوګانې هم بې شماره ولیکلې او نظمونه مې هم او څلورګانې خو په زیات وي انشاءالله خو دا خو زه صرف یوه هایکو پیش کول غواړم نور خو به انشاءالله تاسو کتاب کې بیا دا د لوستو شی دی بس یوه هایکو داسې ده چې زه خو مریض نه خطره نه ګورم خطره نه ګورم ځکه احتیاط کې بهتري ګڼم ما نه لا خلکو ته خطره ده او نظم چې تاسو ته چې هغه کړی دی نو هغه څه داسې دی چې اپه غواړم مجبوري د لاس به نه درکوم اپه غواړم مجبوري د لاس به نه درکوم د کورونا څه بیماري ده لاس به نه درکوم مسیحا یم انسان یم د وبا سنگر درمان یم مسیحا یم انسان یم د وبا سنگر درمان یم هر مریض سره خواري ده لاس به نه درکوم او دا منم چې یو سنت دی ځان ساتنه هم فرضیت دی ما نه تا ته پریشاني ده لاس به نه درکوم دا منم چې یو سنت دی ځان ساتنه هم فرضیت دی ما نه تا ته پریشاني ده لاس به نه درکوم او څومره زه در باندې ګران یم هومره ته را باندې ګران یې څومره زه در باندې ګران یم هومره ته را باندې ګران یې یو تر بله ګواهي ده لاس به نه درکوم څومره زه در باندې ګران یم هومره ته را باندې ګران یم یو تر بله ګواهي ده لاس به نه درکوم او دا به ښه وي چې اګاوي هسې نه چېرته رښتیا وي دا به ښه وي چې اګاوي هسې نه چېرته رښتیا وي ویروسونو رسوایي ده لاس به نه درکوم ستړي مه شي خو کومه لاس په نامه باندې به ږدمه ستړي مه شي خو کومه لاس په نامه باندې به ږدمه اشاره کې بهتري ده
لاس بنه درکوم بیا وای ډاکټر ستړی مشه خو کومه لاس په نامه باندې بګدمه اشاره کې بهتري ده لاس بنه درکوم مخ په مخ نه کېناستی شي مخ په مخ نه کېناستی شي ماس خو خولې ته لګوی شي مخ په مخ نه کېناستی شي ماس خو خولې ته لګوی شي د زکام شان ناروغي ده لاس به نه درکوم مخ په مخ نه کېناستی شي ماس خو خولې ته لګوی شي د زکام شانتې ناروغي ده لاس به نه درکوم او دا نه مذهب نه انسانیت پیژني نه خو مالدار نه غربت پیژني دا نه مذهب نه انسانیت پیژني نه خو مالدار نه غربت پیژني دا په موټي کې لاټري ده لاس بنه درکوم دا په موټي کې لاټري ده لاس بنه درکوم بیا وای دا دا نه مذهب نه انسانیت پیژني نه خو مالدار نه غربت پیژني دا په موټي کې لاټري د لاس بنه درکوم او یو انسان نه بل انسان ته مسلمان نه مسلمان ته څوم مخلوق کې ناجوړي ده لاس بنه درکوم یو انسان نه بل انسان ته مسلمان نه مسلمان ته دا مرض څومره موزي ده لاس بنه درکوم او دا خو وایم چې خدای کار دی دا خو وایم چې خدای کار دی په احتیاط ولې ټینګار دی دا خو وایم چې خدای کار دی په احتیاط ولې ټینګار دی په قرآن کې پوهاوی ده لاس بنه درکوم او یو وبا چې را پیدا شي باید خلق یو بل نه جدا شي باید خلق یو بل نه جدا شي اکرنټین مسله چې یادې کنه مشران یو وبا چې را پیدا شي باید خلق یو بل نه جدا شي دې حدیث کول کوي دا کول کوي دا لاس بنه درکوم بیا وای لارته یو وبا چې را پیدا شي باید خلق یو بل نه جدا شي دې حدیث کول کوي دا لاس بنه درکوم دا نړیواله ستراتیژي ده ماضي نه زیاته بربادي ده دا نړیواله ستراتیژي ده ماضي نه زیاته بربادي ده کرونا خپل پالیسی ده لاس بنه درکوم په نفسیاتو یې اثر دی د هر مسلک بیل نظر دی مطلب مسلک هم مذهب هم دواړه کېدی شي که نه د وهمونو بادشاهي ده لاس بنه درکوم او خوله او لاس خو پټوی شم خوله او لاس خو پټوی شم نو اوس خېټه مړوی شم خوله او لاس خو پټوی شم نه اوس خېټه مړوی شم خوار اولس بېروزګاري ده لاس بنه درکوم خوار اولس بېروزګاري ده لاس بنه درکوم او یو صابون به را پیدا کړي شل سیکنډه به سیوا کړي یو صابون به را پیدا کړي شل سیکنډه به سیوا کړي عملونو ناخبري ده لاس بنه درکوم او یو دشمن دی نه ښکارېږي پټ په پټه راورېږي دا مرض څومره موزي ده لاس بنه درکوم یو دشمن دی نه ښکارېږي پټ په پټه راورېږي دا مرض څومره موزي ده لاس بنه درکوم او هر فرد به کرنټین کېږي خو پښتون لا نه پوهېږي
عملونو ناخبري ده لاس بنه درکوم عملونو ناخبري ده لاس بنه درکوم او ها او مقدس تواب بنديږي مقدس تواب بنديږي هیوادونه تړل کېږي مقدس تواب بنديږي هیوادونه تړل کېږي عبادت کې پابندي لاس بنه درکوم بیا وایه ډاکټر صاحب مقدس تواب بنديږي هیوادونه تړل کېږي عبادت کې پابندي ده لاس بنه درکوم اذانونه خو ترې کېږي جوماتونه بیا بنديږي اذانونه خو ترې کېږي جوماتونه بیا بنديږي 15 کسیزه امامتي ده او لاس بنه درکوم وا ډېر ښه ډاکټر صاحب بیا ووایه اذانونه خو ترې کېږي او جوماتونه بیا بنديږي او 15 کسیزه امامتي ده او لاس بنه درکوم مبارزې ته مو سلام دی مبارزې ته مو سلام د حکومتونو احترام دی مبارزې ته مو سلام دی د حکومتونو احترام دی حکومت عوام ته دا ازادي ده خلاص بنه او ګناهو پیټه پشا دی ګناهو پیټه پشا دی خو الله مشکل کشا دی هر منکر ته تباهی ده لاس بنه درکوم دا بیا ووایه ډاکټر صاحب ګناهو پیټه پشا دی خو الله مشکل کشا دی هر منکر ته تباهی ده لاس بنه درکوم نو زه اوپیډي کې خاموشي ده اوپیډي کې خاموشي ده ایمرجنسي چټ ضروری ده وای اوپیډي کې خاموشي ده ایمرجنسي چټ ضروری ده ډاکټرانو محتاطی ده لاس بنه درکوم ډاکټرانو محتاطی ده لاس بنه درکوم شروع خو ډېر زیات دي 200 نه پاسه خو البته زه اخري مقطع ته داسې یو څو ماته راکړه چې بیا زه اخري مقطع ته را رسېږم او هغه مقطع چې دا هغه به ووایم نو ای صابره امتحان دی ای صابره امتحان دی په توبه کې هر انسان دی ای صابره امتحان دی په توبه کې هر انسان دی استغفار کې کامیابی ده استغفار کې کامیابی ده لاس به نظر کوم اے صابر امتحان ده په توبه کې هر انسان ده استغفار کې کامیابی ده لاس به نظر کوم زیاته مننه مینوالو ستاسو په بلنې سره ډاکټر صاحب راسره واورېد امید لرم چې خوښ به مو وي او خوښ شوي به مو وي او څه پیدا ترېنه حاصله کوي نو تلبرې مرکې پورې په خدای سپارم خپل ورور ته اجازت ورکوي د الله په امان